سنت دی د غرمي سلور رکعه د مخ کې سنت او سلور رکعه دا او رست سنت دا هغه سنت دي چې انسان جنت ته داخلي. امام حاکم رحمه الله په مستدرک کې روایت نقل کړي د ام حبیبینا او امام زهبی رحمه الله سره موافقت کړي د صحت باندې. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. کم یو انسان چې د غرمې ملنمخ کې سلور رکعات سنت کوي او د غرمې ملنا او رست سلور رکعات سنت کوي دا انسان رب العالمین د جهنم به اور باندې حرامي او کله هم د انسان د جهنم اور ته داخل نشي. د غرمې سنتو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نا درې طریقې نقل لي او درې وړ صحیح طریقې دي. مشهور طریقه د ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها په روایت کې د امام بخاری رحمه الله نقل کړی دا د غرمې ملنمخ کې سلور رکعه ده او د غرمې ملنه بعد 2 رکعه ده. او دویمه طریقه په حدیث د عبد الله ابن عمر کې ده او دام امام بخاری رحمه الله نقل کړی دی د غرمې ملنمخ کې 2 رکعه ده او رستا 2 رکعه ده. او دریمه طریقه په حدیث د ام حبیبی کې ده او د امام حاکم نقل کړی او صحیح روایت دی د غرمې ملنمخ کې سلور رکعه ده او رست سلور رکعه ده. دا فضیلت هم د دې سنتو د بار دی چې سړی سلور رکعه د مخ کې وکي او سلور رکعه ده او رست وکي رب العالمین به کرم جهنم دا داخل نه کې رب العالمین په جهنم باندې حرامي.